نصر هغه پاچا چې د ځمکې واړه پاچاهان یې د خپل ځان تابع کړي او د هغوی لښکر یې ټوټې ټوټې کړی دی. بخت نصر د ځمکې څلورم ستر پاچا و. هغه د بین النهرین د دولتونو تر ټولو پیاوړی پاچا و. د له بابل څخه د ځمکې تر ټولو ستره امپراتوري جوړه کړې وه. د په بابل کې هسک باغونه، ستر معبد او د اشتار دروازه ودانه کړې وه. هغه د پخوانیو اشوریانو او مصریانو په وړاندې ویرونکې جګړې ترسره کړې وې. دی هغه کبرجن پاچا دی چې 2 وارې د قدس کلاګانې ویجاړې کړي او د هغه ځای خلک یې مریان کړي. دا د بخت نصر کیسه ده، کوم څوک چې د ځمکې څلورم پاچا و. نبوخذ نصر یا بخت نصر او یا بخترشاه یو هغه کلدانی پاچا دی چې په بابل یې واکمني کړې. دی له میلاد څخه 634 کاله وړاندې زیږېدلی. هغه د نبوبولسر تر ټولو ستر زوی و. دی یو له هغه پیاوړو پاچاهانو څخه شمیرل کیږي چې پر بابل او د بین النهرین پر دولتونو یې واکمني کړې. پارسیانو به دی بخت نصر بله، کوم چې نیکمرغه معنا لري، او د ده عقدي نوم نبوخذ یعنی د سرحدونو د ساتونکي معنا لري. دی یوازینی پاچا دی چې د اشوري امپراتورۍ پایښت یعنی نینوې یې ماته کړې. دغه راز ده د کرکمش په جګړه د مصریانو او اشوریانو لښکرو ته ماته ورکړې وه، کومه چې له میلاد څخه 615 کاله وړاندې منځته راغلې وه. دی د تاریخ له پیاوړو مشرانو څخه شمیرل کیږي، ځکه د خپل مهارت او هوښیارتوب د ښکېل شوو ملتونو څخه په ګټه پورته کولو کې کاروه. د به د هغوی واړه بشري امکانات په خپله ګټه کارول، تر دې کچه چې د هغوی په ژوند کې به یې هم تداخل کوه. د نبوخذ نصر شهرت یوازې د هغه له عسکري قوت څخه سرچینه نه اخلي، بلکې د یو شمېر د ځمکې جوړونې کارونه هم کول چې تر ټولو ارزښتناک او عجیبه یې هغه ځوړند باغونه دي، کوم چې د بابل د ځوړند باغونو په نوم یاد شول. دغه باغونه د ځمکې له 7 عجایبو څخه یو دی. تاریخ پوه هیرودوت وایي بخت نصر د دغه باغونو په جوړونه کې له اوبو کار واخیست، کومې به چې په نلونو کې پورته خیژولی شوي. دا خبره د دې څرګندونه کوي چې پخواني بابلیان د ارخمدس په مفکوره پوهېدل. هغه دغه راز له بابل څخه 2 ستر دیوالونه تاو کړل چې یو یې داخلي او بل یې خارجي و. د دغه دیوالونو پلنوالی خورا ډیر و. دغه یوازینی کار و چې پر دیوالونو به یې ګاډۍ ګرځېدلې. هغه دغه ډول د بابل د ښار لپاره 8 سترې دروازې جوړې کړې، د کوم ستره دروازه چې د اشتار دروازه وه. د دې له امله د بابل ښار په پخوانۍ نړۍ کې د تر ټولو ستر ښار وګرځېد او د ټولو ملتونو ترمنځ یې لوی شهرت لاسته راوړ. خو د سولې دغه کلونو تر ډیره دوام ونه کړ، ځکه کوم مهال چې اشوریانو ماتې وخوړه نو د مصر لښکر سره یې یووالی اعلان کړ. کله چې بخت نصر له دغې ټلوالې خبر شو نو له خپل لښکر سره یو ځای وخوځېد او د قرقمیش په منطقه کې د فرات د سیند په غاړه هغه د مصریانو لښکر سره مخ شو. د په دغه جګړه کې پوره او هر اړخیزه کامیابي ترلاسه کړه او ډېر زر سوریه او فلسطین د ده لاسته ورغلل. د بابل تاجران د تجارت پر ټولو لارو برلاسي شول، کومې چې آن تر لویدیځې اسیا رسېدلې. دوی له عربي خلیج څخه تر بحر یابیز پورې برلاسي شول. د بابلیانو په لاس د مصري لښکر له ماتې څخه وروسته د مصر پاچاهانو دا تسلیم نه کړه، نو یو ستر مصري لښکر له فرعوني ځمکې څخه وخوځېد او بابلیانو ته یې ماتې ورکړه. دغه پیښه له میلاد څخه 600 کاله وړاندې وه. دا پیښه د دې لامل شوه چې فلسطین د بابلیانو له لاسه ووت. بخت نصر 2 کاله د خپل لښکر په بیا جوړونې بوخت و. د خپله له منځه تللو عسکري ګاډیو بیا جوړونه پیل کړه، تر څو یو ځل بیا له یو سیلابي لښکر سره راپورته شي. د خپل لومړی یرغل په اردن کې د عربو د قبایلو په لور روان کړ.
تر څو په دې سره ځان دغه لوی یرغل ته چمتو کړي. ده وکولی شول چې له میلاد څخه 1590 کاله د وړاندې قدس ته ننوځي. هغه د قدس پاچا بابل ته د بندي په توګه راواستوه. هغه له دې وروسته په سوریه کې د پاڅونونو مړه کولو ته مخه کړه تر څو د بابل ښار له فاسد لښکر علاملیانو څخه وژغوري. هغه دغه راز په بابل کې د خپل لښکر د ځینو مشرانو له اړخه یو جوړ شوی پاڅون هم شنډ کړ. دغه پیښه له میلاد څخه 1595 کال وړاندې رامنځته شوه. له دې وروسته هغه پر قدس بیا یرغل وکړ او دا ځل یې 14 کاله تر محاصرې لاندې ونیوه. هغه دغه محاصره له میلاد څخه 1580 کاله د مخه ختمه کړه. بیا یې دغه ښار لوټ کړ او سوریه یې ویجاړه کړه او هغه هیکل یې وران کړ کوم چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی و او د هغې خلک یې بابل ته مریان واستول. دغه کال په تاریخ کې د بابلي مریتوب په نوم یاد شو ځکه له یهودو څخه له وژل شویو پرته نور ټول مریان کړی شول. د دې له امله د یهودو مملکت د بابل لاسته ورغی. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې دغه د الله له طرفه یو ستر عذاب و چې په بني اسرائیلو یې د هغوی له تیري او سرکښۍ له امله مسلط کړ. د دې پرله پسې کامیابۍ وروسته بختنصر خپل واک او نفوذ د نړۍ ډېرو مملکتونو ته ورسوه. د ده لښکرې زیاتې شوې او د بابل ښار د ده په دور کې د نړۍ یو بې سارې امپراتوري وګرځېده. د دې په پایله کې هغه ځان لوی وباله او تکبر یې پیل کړ. ځینې تاریخي سرچینې وایي چې دی د 7 کالو لپاره د کبر په لیونتوب کې بوخت و کوم چې د بابل د لویوالي ترڅنګ د ده په مړینې تمام شو. هغه له میلاد څخه 1562 کاله وړاندې ومړ. له ده وروسته د ده زوی امیل ماردوخ او بیا په کال 1555 کې نیونیوس د ده ځایناستی شو. د ده لویوالی او شهرت یوازې له دې امله نه و چې دی یو نه مغلوبېدونکی جنګي سرلښکر و بلکې د ده له فکري او مدني لاسته راوړنو څخه هم د لوی شهرت ترلاسه کړ. ده د خپل واک په 43 کلونو کې د بابل ښار د عراق له مهمو ښارونو څخه د پخوانۍ نړۍ په تر ټولو مهم ښار بدل کړ. له یهودو سره د بختنصر کیسه. علما په دې اړه سره جلا جلا ویناوې لري چې بختنصر کوم وخت پر بني اسرائیلو مسلط کړی شو. ځینې وایي دغه د نبی ارمیا دانیال، حنانیا، عزاریا او میشایل دور و. کله چې د بني اسرائیلو ظلم ډیر شو نو الله تعالی دوی ته یو پیغمبر راواستوه چې دوی د الله تعالی نافرمانی او غصې وډار کړي خو دوی منع نه شول. نو الله تعالی دغه نبی ته وحی وکړه یو سخت زړی ظالم پاچا مسلط کړي کوم څوک چې به هیبتناک وي او له زړه به یې رحم ویستل شوی وي. د شپې او د وریځو د تیارو په څیر لښکرې به لري. هغه به بني اسرائیل ووژني، غچ به ترې واخلي او بیت المقدس به خرابوي. بیا بختنصر او د هغه لښکرې بیت المقدس ته ورننوتې. نو سوریه یې ټوله پیمال کړه او بني اسرائیل یې ټول له منځه وویستل. بیت المقدس یې وران کړ او له ځان سره یې د بني اسرائیلو مریان راواخیستل او بیرته بابل ښار ته راستون شو. هغه په خپل مملکت کې د الله له خوښۍ سره سم یو ټاکلی وخت تیر کړ. بیا هغه خوب ولید. په خپل خوب کې د خوشحالۍ له امله له هغه څخه په خوب کې یو څه هیر شول. نو هغه دانیال، حنانیا، عزاریا او میشایل راوبلل. ورته یې وویل ما ته زما خوب ووایي کوم چې ما لیدلی خو اوس مهال رانه هیر شوی. که مو انکار وکړ او یا مو راته تعبیر نه کړ نو زه به ستاسو اوږې پرې کړم. دوی د هغه له خوا راووتل. الله تعالی ته یې دعا او زارۍ وکړې تر څو هغه خوب وروښایي. نو الله تعالی دوی ته وروښود. دوی بختنصر ته راغلل. ورته یې وویل تا یوه مجسمه لیدلې؟ هغه وویل بلې رښتیا مو وویل. هغوی وویل د هغې قدمونه او پونډۍ خاورین دي، زنګنونه او رنونه یې له مسو څخه دي، خېټه یې له سپینو زرو، سینه یې له سرو زرو، سر او څټ یې له وسپنې څخه جوړ دی. نو په داسې مهال کې چې تا ورته کتل او تعجب دې کوه نو الله تعالی پرې یوه ستره ډبره راولېږله او هغه یې زرې زرې کړه. نو ځکه دغه خوب در څخه هیر شو. هغه وویل رښتیا مو وویل
نو د دې تعبیر څه کېدلی شي؟ هغوی وویل تا ته د پاچاهانو پاچاهي ښودل شوې چې ځینې نرمه، ځینې یې ښایسته او ځینې یې نوره سخته ده. نو لومړی پاچاهي له خاورو وه، کومه چې په ټولو کې نرمه او کمزوري ده. بیا د مسو وه، کومه چې له خاورو غوره او پیاوړې ده. بیا له مسو وروسته د سپینو زرو وه، کومه چې له مسو غوره ده. بیا د سرو زرو وه، کومه چې له سپینو زرو غوره ده. بیا د وسپنې پاچاهي وه، کومه چې ستا پاچاهي ده. دغه په ټولو کې غوره او پیاوړې پاچاهي ده. او کومه ډبره چې دې ولیده له اسمانه راغلې او دغه هر څه یې راکړي، نو دغه به یو نبي وي چې الله به یې له اسمانه راستوي او ستا پاچاهي به دړې وړې کوي. بیا علما د بخت نصر او د بیت المقدس د جوړولو په اړه ډېر اختلاف کړی. د دې له امله نو موږ دا کیسه دلته پرېښوده.